تازه خبر پنجابیانو او طالبانو لپاره کندهار ښار په هدیره بدل شوی. سره صلیب څومره جسدونه له کندهار څخه پاکستان ته انتقال کړي دي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. سره صلیب موسسې له ارغنداب څخه له زرو ډیر جسدونه پاکستان ته انتقال کړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې طالبانو جګړه پیل کړې چې افغان ځواکونو ورته ګڼ شمېر تلفات اړولي دي. که څه هم افغان حکومت په یادې ولسوالۍ کې طالبانو او پاکستاني ترهګرو ته دا وختي مرګ ژوبلې ارقام په خپل وخت خپاره کړي، خو اوس د سره صلیب د معلوماتو له مخې یوازې په تیره میاشت کې یادې موسسې له ارغنداب څخه د طالبانو او پاکستاني ترهګرو 1040 جسدونه پاکستان ته انتقال کړي دي. سره صلیب لدی سره چې له اوس مهال د طالبانو په ډلو کې ګڼ شمېر پاکستاني ملیشه جنګیږي او پاکستاني جنرالان په زیاتو سیمو کې د یادې ډلې جګړه رهبري کوي، خو بیا هم د پاکستان حکومت په افغانستان کې له خپلې مستقیمې جګړې څخه منکر دی. څو ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ګڼ شمېر پاکستاني ترهګر وژلي وو چې وروسته د سره صلیب موسسې له لورې پاکستان ته انتقال شول. باید یادونه وشي چې له سره صلیب موسسې پرته هم طالبان د خپلو وژل شوو جنګیالیو زرګونه جسدونه یا په افغانستان کې د خاورو لاندې کوي او یا هم د خرو په واسطه د پولې هغه غاړې پاکستان ته انتقالوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.